ریسه راغلی او پروت دی دلته دا ځان ته وټامین ډي ورکوي بیچاره مسکین په کوم سویټزرلینډ کې پروت دی یا په ترکیه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو تعالی ژوند دی یعنی دا تا میاشت یو نیم میاشت شو چې د ویډیو نه اپلوډ کیږي. ولې نه اپلوډ کیږي؟ د ویډیو ولې نه کوله؟ پس ته وجه نه کوله. ټول حقیقت په دې ویډیو کې شیر کوو. ویډیو لازمي وګورئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. نو پس نمبر تاسو د دې ویډیو زموږ سره دا وګورئ، ویډیو نه بعد بیا موږ راځو د ټول حقیقت شیر کوو چې د ویډیو ولې نه اپلوډ کوله، تا ویډیو ولې نه راتله. ډېرو کسانو موږ په کمنټس کې دا پوښتنه هم کړې چې تا ویډیو نه راځي دا په څه وجه باندې. دا ویډیو راسره وګورئ، ویډیو نه بعد موږ بیا راځو ټول حقیقت ته بیانو. ساري ریسه راغلی او پروت دی دلته دا ځان ته وټامین ډي ورکوي بیچاره مسکین په کوم سویټزرلینډ کې پروت دی یا په ترکیه ده څه شی کې دلته مار خوري وټامین ډي علي خو چې کار وکړو له خیره سره چې نور دا یتیم بیچارهګانو کور کې څه غواړي که نه دا کون لږ پس ته ځو د ده به پس ته څو بجې کېږي نو اته و خدایه پاکه د 8 بجې به کله پوره کېږي نو نن زموږ لومړۍ ویډیو ده، اوله ویډیو ده، دویم تاریخ د 8مې میاشتې 2023 کال دی او فضل ګلونه هم را سره دي. فضل ګلونه دلته به زه ناست یم نو تورې دا وټامین ډي پوره کړي. ته کښېنه ډېر خالق دی یاره. دا ورور مې نه دی یاره. ټوله نړۍ وګرځه، ټوله نړۍ د ده غوندې شهزاده ورور نشته او د ده غوندې شاهو ورور نشته. شاهو خالق او بل سپین هلک دی، بل کاکاو دی، بل بس لا شو. او زه څوک یم؟ زه ورور بل غټ ورور او بل یو کینګ یو پاچا یې که نه. زه څوک یم؟ پاچا او ته کینګ یې. راځه کینګه بورې ویسلو. دوستانو دا ویډیو تاسو سره هم د دې ویډیو یو فني کلیپ شیر کړو. دا تا ورور فضل چې کوم دی هغوی یو فني کلیپ و تاسو سره مو شیر کړو. خو دا ویډیو مقصد هم دا دی چې تا ویډیو په دې وجه نه راځي لکه یو کار چې یو سړی کوي نو دا نه دی چې هغې ته مسلسل مکمل روزګار وي. سړي ته ډېرې مسلې راځي. دی هم دا وایي چې موږ ته هم دا څه پرابلم څه مسلې په وجه موږ ویډیو ته نه اوزګارېدو، یعنې ویډیو هم نه کوله. نو اوس میاشت یو نیمه وشوې د ویډیو اپلوډ شوې هم نه ده. پرون د دوی یو ویډیو اپلوډ شوې ده په یوټیوب کې بر سرچ کې به ولیکئ تا ویلفیر فاونډیشن. نو زه مین چینل به راوالي په هغې کې دا ویډیو اپلوډ شوې ده. هغه تاسو کتلی هم شئ. نن نه بعد دوی وایي زموږ هغه شانتې ویډیوګانې دوباره سټارټ شي. خو زه څه پرابلم څه ستونزې وي څه مسلې وي د هغې په وجه باندې زموږ ویډیو نه راتله. په دې وجه موږ تاسو سره د ویډیو ټول حقیقت شیر کړو. کم ملګرو چې په کمنټس کې دا تپوس کړی دا پوښتنه یې کړې وه چې دا تا خان ویډیو ولې نه راځي، نو هغه ویډیو په دغه وجه نه راتله. نو د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دلته به انشاءالله تعالی نور ویډیوګانې هم اوس ریګولر جاري شي. تاسو سره موږ د دوی داسې فني یا داسې یو اصلاحي ویډیو کلیپ به راوچتو. تاسو سره به هم خامخا د ده ویډیوګانې شیر کوو. نو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې قسم ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. او دا ویډیو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم د دې څه نه څه خبر ور ورسي. او هغه کسانو ته زما دا ریکویسټ دی کوم چې زموږ نه په کمنټس کې پوښتنه کړې وه چې عطا خان یعنې عطا جان ویډیو ولې نه راځي، عطا جان مړ دی یا ژوندی دی، یعنې عطا جان دا ژوندی دی. تمنیل نو تاسو ته پته هم لګېدلې وي او ویډیو هم تاسو کتله. نو انشاءالله تعالی زه نور ویډیوګانې به هم تاسو ته مونږ اپلوډ کوو. نو مونږ له راکړه اجازت په روانه ویډیو کې میلاویږو. د الله په امان.